چې انسانان الله په کوم قوت پیدا کړي دي داسې باید تربیت سي چې هغه وړتیا د قوت نه فعل ته راوځي. موږ د خپل ملت داسې تربیت کو چې خپل ملت کې مو دا صفت پیدا سي چې په خپل ځان باندې بل مختار کو. کولی شو که نه سو کولی دا قدرت مونږ کې الله کېښودلی که نه ده کېښودلی چې اخراج من القوت د ایثار ماده په ټولو انسانانو کې دا قوت سته، خو دا یو مؤثر او معلم ته ضرورت لري چې هغه معلم دغه قوه له قوت نه فعل ته راوباسي، په انسانانو کې دغه ماده پیدا سي چې د دې نه بعد به انسانان ایثار کوي. دا تر معلمه تړاو لري، دا تر مرشد او مربي تړاو لري، دا تر مشره تړاو لري چې خپل هغه کشر داسې یو تربیت ورکړي چې کومه قوه الله عز وجل کېښودلې وه هغه قوت فعل ته راوباسي. که موږ دا کار وکړو په ټول ملت کې مو چې د ایثار ماده پیدا سي موږ بیا نه ناکامیږو. یو موږ په انسانانو کې موږ ولیدل د مجاهد زوی، د مجاهد لمسی، د عالم زوی، د معلم زوی، کله چې الله انسان کې دغه وړتیا هم پیدا کړې وله چې انسان داسې یو انسان جوړ کړي چې خپل پلار وولي، خپل مربي و استاذ وولي، هغه امام و مقتدا باندې د خپل ټوپک مرمۍ تشي کړي چې هغه پسې دل منځونه کړي ول، اقتدا یې پسې کړې وله. داسې معلمین هم د دغه میز یو وخت کې حاکمان ول، د دغه میز نه یې او د دغه نظام نه یې خلکو ته داسې تربیت ورکوله، داسې خلک تربیت کول، داسې لیوانې تیر جوړ کړي ول چې د هغه انسانانو د خپل امام سره، د خپل مربي سره، د خپل معلم سره، د خپل مشر سره الله عز وجل د هغې په ضد باندې استعمالول، د قوت نه یې فعل ته راوایست الله